سلامونه خوږو ستړي مشي امیر بیقرار یم او نن د رادم خیالو ته راغلی وم د عجب خان افریدي صاحب په حجره کې د مالیار صاحب په درناوي کې پروګرام را جوړ مالیار صاحب ما ولیدلو نو خواهش مې ده مې چې تاسو سره معرفي کړم او د دې نه د ژوند څه ناڅه پوښتنې وکړم دې چې کوم شعرونه دي مالیار صاحب ډېر ښه شاعر دی خو له بده مرغه اوس د دماغو له خرابتیا له وجې دا ګڼ ملګري وایي چې یاره دې د پاګلتیا ښکار شوي دي مالیار صاحب ډېر ښه شاعر دی او ما شعرونه واورېدل یاره داسې ټکي پکې د پارسۍ ټکي پکې دغسې د ګڼو ژبو ټکي توري پکې راغونډ کړي دي نو غوښتل مې چې ستاسو دپاره د څه ناڅه ریکارډ کړم او پوښتنې دې وکړم مالیار صاحب دا د ماشومتوب نه دي د بچپن نه د دې ملګري په حواله سره د بچپن نه دي د شاعرۍ سره شوق و بیا شپږم اووم جماعت پورې سبق هم ویلی دی د هغې نه پس بیا ډېر ښه شاعر او شعر او شاعري کوله ډرایوینګ زده کو کلندري ډرایوري هم کوله دغسې د دې د شاعرۍ لړ سلسله جاري وه تر ډېر وخته پورې بیا دې واده وکړو د واده په دویم دریم کال دې داسې شو چې دماغي توازن دغه شی داسې ډېر ټیک نو خراب شو نو رونو یا تربورانو یا د دې خپلوانو دې وی کابو کړل او وې تړل پرسویو تړل ستنې ولا والي د دې چې کوم هغه شاعري ټولګي و څومره ډېره شاعري چې وه هغې وله ټوله وسوځوله نو څه ناڅه دې ملګري بیا اوس دی وایي چې کله کله یې طبیعت سم شي او کیفیت یې را جوړ شي نو ماته څه ناڅه شعرونه وایي زه دې ولیکم نو دغه مجموعه در سره شته نو غوښتل مې چې دین هم څو پوښتنې وکړم او که دې هم څه خبرې کولې را کولې شوې نو پوښتنې هم ترې کوم او شعرونه هم ترې ریکارډ کوم نو دې چې عقل یې وتړل او مختلفو حالاتو نه راتېر شو ډېرو ستونزو نه نو هغې نه پس دې بېدرکه شو نو دا ملګری وایي چې یاره داسې وروسته پکې هم تللی دی مالیار صاحب په خپله هم وایي داسې کله کله خبره کوي وروسته پکې تللی دی افغانستان ته پکې تللی دی کویټه کې ډېر زیات وخت تېر کړی دی ډېرې خبرې پارسۍ کې هم کوي کله پښتو کې کوي کله پارسۍ کې ګڼو ژبې کې نو را سره اوسئ ښه دا ګورې زمونږ هغه اساسي دي هغه ملغلري دي چې بس که مونږ دې سره ونه درېدو یا دې مونږونه ستایل په ژوند باندې نو په مرګ بیا هېڅ پیدا او هېڅ معنی نه لري نو را سره اوسئ ښه مالیار صاحب راجوغ شه څنګه ژوند څنګه تېرېږي ښه شکر الله پاک شکر برګزار او ښه وخت تېرېږي څومره وخت نه شعر لیکي تا ته پته لګي زه ځان دنیا کې مو شاعرانو کتاب بستا کې ګرځو بیا تر اوسه پورې د هغه روزګار نه ممنون شي اوس پورې ما هغه د شاعرانو سره مې ژوند ادیبانو سره ناست یم کوم ځای کې څه ازمون نغمان یو سره زړه پاند کې یو سره لاس قدم هغه دای دا یی چې د شاعرانو ادیبانو محفل خوند راکوي او شاعرانو سره کېنم پاسم و پورته کېږم څه شعرونه راته خپل یاد دي مالیار صاحب یادګار مې ته اوس نقامه څلورم اتیایم د پاګلتوب پرچې آباد کار چې لا تر اوسه پورې پاګلتوب په اړه دوايي پروسه اصطلاحګام وې د څلور اتیایم نو ویلې ونتو پرچې را باندې کټي وې تر اوسه پورې هغه دوايي خورم نو خدای دې روغ جوړ کړ خدای دې روغ رمټ کړ مستر صاحب پروفیسر صاحب پرنسپل صاحب دولسم معال سرټیفیکټ ټوډي انوار را کړی چې تعلیمي ما علم نگاس معال وستون کې مدار منډي خپل آباد دي پښتو ژباړان پاس مې اردو ژباړان دغه چانس باز لا باندې کمرا اپی ملګرو ډېرې خبرې داسې دي چې یونیورسټي کې دغه سره پاس پروساوي ژباړان ویلې دي هغه سره خپل ژباړان باندې خبرې آسه کار ازولې شم فارسی ژبه کې راځي فارسی زیاتره ټکو کې فارسی وي او دغه تاسو وی چې کویټه کې وخت تېر کړی کویټي زبان هم ډېر زیات وي او د دې خو د خبرو د شعر په موډ کې نه دي که نه د دې چې کوم شعرونو داسې تاسو ته څه یاد دي که نه سم لیکلي وي هغه د دې ملګرو سره شریک کړي غوښتل مې چې دغه د خپل پروګرام برخه کړم د دې ملګرو دپاره یې ریکارډ کړم تاسو دلته راجوړ دا خو د موږ سره ډېرې غزلې دي که نه او دا یو دوه بیته ووایم ځه بل راوړو دغه دوه درې به ووایه
هر قرار مې چې د زړه نه جنې وځي هر قرار مې چې د زړه نه جنې وځي لکه اور د تندوره نه جنې وځي لکه اور د تندور نه جنې وځي بیا د راز د خپل راز جنې خطا دي بیا د راز د خپل راز جنې خطا دي مې د اوف د افسوسه نه جنې وځي مې دا اوف د افسوس نه جنې وځي دریغه هغه اوزار بیا په لاسو راغی درېغه هغه ابزار بیا په راسو راغی لکه سوز د ګدازه نه جنې وځي او لکه سوچ د ګدازه نه جنې وځي بیا د سترګو نه مې پاکې کنادانې بیا د سترګو نه مې پاکې که نادانې اوس مې خیال د حوصله نه جنې وځي اوس مې خیال د حوصله نه جنې وځي ما کلمن په کلمن دا شهر اشعار که ما کلمن په کلمن دا شهر اشعار که مې مخکاخ د پښتانه نه جنې وځي مې مخکاخ د پښتانه نه جنې وځي ګوګه ستا خوږې خبرې داسې نه دي ګوګه ستا خوږې خبرې دا شان نه دي دی ګستاخ د ګستاخه نه جنې وځي دی ګستاخ د ګستاخه نه جنې وځي زه د یار سنګین جګر لره حیران یم زه د یار سنګین جګر لره حیران یم چې مې نیغ د ټټاره نه جنې وځي او چې مې نیغ د ټاټار نه جنې وځي هم زه جهان زما یار د جان لره سوچمند یم زه جهان مالیار د چان لره سوچمند یم هر اقدام د قدمه نه جنې وځي زه جهان مالیار خپل ځان لره سوچمند یم هر اقدام او د قدمه نه جنې وځي راشه زما یاره قسم په خپله ووایه ښه په خپله خپله باندې اخلاق کوي ځه صحیح دغه اړوي چې واړی رامخ شه لږ رامخ دغه چا ته لږ رامخ اړولی ته شاته شه بس زه بس ټیک دی قبل دوام یا کنه چې ډبل په کوم تاره مې زړه چیړي رفتار چې په کوم تاره مې زړه چیړي رفتار مې قدم په قدمه چیړي رفتار مې قدم په قدمه چیړي رفتار کاش کې زه په دریابه د پایل سیر وې کش کې زه په دریاب د پایل سیر وې پایل سیر وې چې مې څه حد به حد چیړي رفتار چې مې څه حد او به حد چیړي رفتار ګوګه سل تو بات مې ځان لپدې حال وي ګوګه سل تو بات مې ځان لپدې حال وي او چې په تشه پیمانه چیړي رفتار چې په تشه پیمانه چیړي رفتار ما اشنا سولره دغه شان گفتن که ما اشنا سولره دا شانتي گفتن که رفته که د زړه چیړي رفتار او رفته او که د زړه چیړي رفتار په وهاش معیار د ټوکو خبر بند کا په وایاش معیار د ټوکو خبر بند کا بعضې خلک رښتیا چیړي رفتار او بعضې خلک رښتیا چیړي رفتار په امثال کې د پیمخو یاري خوند کی په امثال کې د پیمخو یاري خوند کی هر بلبل په سهاره چیړي رفتار هر بلبل په سهار چیړي رفتار مېندې خو د جونکارو سره خوند کا مېندې خو د جونکارو سره خوند کا معیار څه زاړه چیړي رفتار او معیار څه زاړه چیړي رفتار مې اولجن او ګلجن دواړه لره یاد کړه مې ګلجن او اولجن دواړه لره یاد کړه فرخنده او ګلچه چیړي رفتار فرخنده او ګلچه چیړي رفتار هم زه جهان زمالیار میاش د ښکلو زړو یم زه جهان زمالیار مهاش د خپلو زړو یم او باغ په باغ مې ارزانه چیړي رفتار باغ په باغ مې ارزانه چیړي رفتار یاره ملګرو تاسو یقین وکئ راجوق شمالیار صاحب زما تاسو یقین وکئ که نه چې د رحمان بابا او د حمید بابا د ځمکې او د هغې د ټاټ شعرونه دي ښه تاسو په خدای یقین وکئ دا شعرونه ما نه اورېدلي په دې ژوندو شاعرانو کې چې مې څه ته رټې لاچکار ځان شبرونه سترګې پټې لاچکار چې مې ستا رټې لاچکار ځان شبرونه سترګې پټې لاچکار ځان شبرونه او سترګې پټې لاچکار په ګنار به هیڅ رازمنده د چا نشي په ګنار به هیڅ رازمنده د چا نشي کپې بارې د غره ګټې لاچکار کپې بارې او د غره ګټې لاچکار څه چې ما لره د عشقه نیار ویایې ته چې ما لره د عشقه نیار ویایې دا ښه نه دي خټې لاچکار دا ښه نه دي او خټې لاچکار ستا د تور پیکاره جار شم موزمبینې تا د تور پیکاره جار شم احزبینې کړې خبرې جټې لاچکار کړې خبرې جټې لاچکار که په دا دې ښه جوړېږي که په دای که په دا دې ښه جوړېږي او که په دای دا مې وړاندې دا مې مټې لاچکار دا غمې مټې لاچکار هومره شک مې د زړه نشي د څه کار دو
عمره شک مې او د زړه نشي د څه کار دو لکه کار وي د سانټو لا اچکار او لکه کار وي د سانټو دا کار زه جهان مالیار قایل دا قلم خورد یم څه جهاز مالیار قایل د قلم خوردم تر سرو اورو ستې لا اچکار په سرو اور او ستلاټ ته مې مل شي پاکه ربه د ازمان دا مې سوالې په هر وخت د سبحان دا مې ژوند دا مې جنون د عاشقې دی دا مې توره در ښکارایه په میدان زه دې څومره یادوم هومره مې هیر یې هومره زه یم له بخته په لړزان که باور دې په ویناس د زمانه شي دا مې جون دا مې مذهب او دا مې ایمان که ته ډېرې باندې اوکې حال مې دادي یو خوا یار بل خوا ربار بل خوا مې ځان رازه سر مې لږ په مړاوې څنګل خوب کا زه دې ګل ته مې ګلاب او دا مې جانان راوي څه لره ناخسته بیان ویایي زه خوښن یم په سکڼلي شان بوران ساکید ګوټ په ګوټ ستونه څه لار کاندي او رای نه کړلو د سرو لبو پیمان ګوره دا قدم د عشق په کورسا پل دی ګڼه نشته بل هیچرې په دا شان زه جهاز مالیار وکمن د یارې نه یم لرشه رانه ته څه ټکې پرسان چې دا څرنګه را ګوري دلبرین چې خوشحال دی که غمخوري دلبرین خدای ګو ما لره هیڅ پته د ژوند نشته چې تر کومه وخت به پوري دلبرین ستا خنداش او زما ګریب کله جوړیږي حال د زړه مې سره نوري دلبرین زه د عشق په دریا لیا تر لیا مستن شوم چې د عشق کشتې په شوري دلبرین ما توهین د توهینمو نیګو وکړه زړه دې څه لره بدیږي دلبرین که ممنون د یارانې وې زه لیلات وم بیا دې سترګې څه شرمیږي دلبرین داسې وخت کې د ځوانۍ وختونه خوند کا او چې بوران نه خزانېږي دلبرین بدخشان او بدخشان د عشق مقام دی تر مسکن د سا یادېږي دلبرین زه جهاز مالیار د عشق په آستار خوښ یم که د ښه راپرزویږي دلبرین چې د سره رخسار په پاڼو باندې سره دي د چارګل شولې د لیا پاره دي وشکه لږ خوره هم برهمن کا عاشقان د ستړو زړو اره دي څه چې ماله ناممکن خبرې ویایې ستا په تش دیدن مې دغه ګزاره دي بیا د تور اور بل په نوي ساز اعزاز دی په بنن د اویدې او که بناره دی د الله په نوم مې دغه سوال قبول کې نور مې هومره لره کار د بیچاره دی کاخ چې داسې خو دې نه وی راته ایلي د تنعینې مې د زړه په غرغره دی تا خنداش او زما ګریب کله جوړیږي داغې مې په هره پر هره دی زه په خپله لاره لاړ شه نور مې څه کې د جهاز مالیار مې دغه قراره دی ډېر ښه دی یاره